ویلکم ټو بریال ټیک یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د خارجي شمیرو د ترلاسه کولو طریقه درښایم چې څنګه کولی چې په خارجي شمیرو باندې واتساپ، ټلګرام، ایمو او داسې نور سوشل میډیا اپلیکیشنونو لپاره اکاونټونه جوړ کړو. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه در وښایم. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی دی، هغه در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو ته یو لایک هم در سره ورکړئ. ملګرو چې تر څو تاسو ته دا ډول سکیلز موږ راوړو، نو ملګرو تاسو به لومړی راشئ ملګرو دغه اپ په تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ، د اون فون فونم. کله ملګرو چې دغه اپ را ډاونلوډ کړو نو ملګرو دغه اپ کې تاسو باید لومړی کوین ترلاسه کړئ. د اپلیکیشن کې چې کومې شمیرې تاسو ته درکول کېږي نو تاسو هغه ترلاسه کولی شئ، بلکې تاسو هغه پرې نه شئ ترلاسه کوئ. ملګرو هغه شمیرې تاسو ملګرو په کوین باندې اخلئ، یعنې پیسو باندې به اخلئ. خو ملګرو زه تاسو ته په دې اپلیکیشن کې پرې طریقه درښایم چې پرې تاسو شمیره پکې واخلئ، یعنې تاسو اوس کولی شئ په دې اپلیکیشن کې پرې هم شمیره ځان لپاره واخلئ. نو تاسو باید په هغه کې کوین ترلاسه کړئ. د کوین د ترلاسه کولو طریقه به د ویډیو په اخر کې درته وښایم، خو لومړی تاسو ته د شمیرې د ثبوت سره درښایم چې زه په دې اپلیکیشن کې یوه شمیره اخلم او په وړیا ډول په د کوین په واسطه زه دغه شمیره ترې اخلم. نو ملګرو تاسو ته به هغه طریقه در وښیم. نو تاسو به راشئ ملګرو، په دغه اپ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې اپ باندې کلیک وکړو نو له هغه وروسته تاسو به دلته په ګیټ نیو نمبر باندې به کلیک وکړئ. دلته ګیټ نیو نمبر دا باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو په دې لاندې اپشن باندې ورته کلیک وکړئ، د واتساپ کوم علامه چې ده دا باندې مو چې کله کلیک کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. کنټینیو باندې مو چې کله کلیک وکړو د هغې وروسته تاسو دلته هیواد راځي، کوم هیواد نمبر چې تاسو غواړئ نو هغه تاسو دلته پکې ښودلی شئ. نو هغه هیواد به تاسو ورته انتخاب کړئ. نو ملګرو زه دلته یونایټډ سټیټ ورته انتخابوم، دغه به ورته انتخاب کړم. کله مو چې دا ورته انتخاب کړو دلته ملګرو تاسو ته زیات نمبرونه راځي. ملګرو یوه خبره تل په یاد ولرئ، دغه نمبر به تاسو تر پرې نه اخلئ. دغه نمبر په تاسو چک کوئ چې دغه نمبر به یا بلاک شوی به نه وي، دغه نمبر به بند شوی نه وي. نو که چېرته دا بند شوی تاسو بېکار نه شئ ځان اخیستی، نو تاسو باید دا لومړی چک کړئ چې آیا دې نمبر ته کوډ ځي او یا نه. نو ملګرو دا به څنګه چک کوئ؟ ملګرو تاسو به دلته یو نمبر کلیک کړئ، مثلا دا نمبر زه کلیک کوم، دا نمبر به ووهم. دا نمبر به زه دلته په ټلګرام یا واتساپ کې ورکړم، مثلا مثبت 1519 دلته واتساپ ته راځم. دلته یونایټډ سټیټ ورته انتخابوم هیواد، دغه مو ورته انتخاب کوم، مثلا ورته 519 او 470 او 55 دغه باندې ورته نیکسټ کوم. نو ملګرو لږ انتظار ورته کوم چې دغه ملګرو تاسو کتلی شئ ملګرو دغه نمبر باندې واتساپ نه جوړېږي. نو بل نمبر به هم چک کړم. نو ملګرو زه غواړم دغه نمبر باندې به کلیک وکړم، غواړم دغه نمبر واخلم. نو دغه نمبر به هلته هم یو وار چک کړم، دا ورته لیکم چې 650 502 او 21 نو دا باندې به کلیک وکړم. نو لږ انتظار ورته کوم چې دغه باندې واتساپ جوړ ملګرو تاسو کتلی دغه باندې واتساپ جوړېږي. نو غواړم دغه نمبر واخلم، را به شم دلته په ګیټ دیس نمبر باندې به ورته کلیک وکړم. ګیټ دیس نمبر باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو په لاندې د نو تینګ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله مو دې باندې کلیک کړو څه ملګرو که کتلی شئ زما سره 630 کوین دي. نو دغه دلته لیکل دي ملګرو چې تاسو یوې میاشتې لپاره په 1200 کوینو او د یوه ورځ لپاره په 600 کوینو باندې وخصوص شئ. ملګرو زه غواړم چې په 600 کوینز باندې واخلم. ګیټ دیس نمبر باندې به کلیک کړم، په سټیک باندې به کلیک وکړم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه نمبر به ملګرو کتلی شئ چې دغه نمبر زموږ سره واخیستل شو. نو په شیر نمبر باندې به کلیک وکړم.
ملګرو دا نمبر ته شیر کوئ هم شئ نو دلته به موږ سره دا نمبر راشي. نو زه غواړم اوس د باندې واتساپ جوړ کړم لومړی. ملګرو دغه نمبر هلته موږ اضافه کړی دی، نو را به شم واتساپ ته. یس باندې به ورته کلیک وکړم. کله مو چې په یس باندې ورته کلیک وکړو نو دغه نمبر ته به کوډ لاړ شي. نو زه راځم هغه ته. دلته به تاسو په دې ځای باندې ورته کلیک وکړئ. په دې ځای باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته به دې نمبر ته کوډ راځي. نو لږ انتظار ورته کوم چې دې نمبر ته کوډ راشي. نو ملګرو تاسې کتلی شئ چې ماته دغه نمبر ته کوډ راغی، تاسې کتلی شئ. نو زه به دلته په دې باندې ورته کلیک وکړم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته کوډ لیکل شوی وي. دلته دغه کوډ دی 165 دلته ورته لیکم 165 یو ځل بیا وګورم چې څو دی 15 دی. 15 به ورته ولیکم. نو ملګرو دا به سمدستي ویریفای شي. نو کله مو چې دلته دې باندې کلیک وکړو نو ملګرو دلته هغه 2 سټیپ ویریفیکیشن کوډ به نو هغه مې ریسټ کړو، ختم مې کړو. نو ملګرو دې نه وروسته به زه تاسو ته په نیکسټ دلته به دغه زه وران کړم او دلته به یو هغه ورکړم، نوم ورکړم، مثلا علي نوم ورکوم. په نیکسټ باندې به ورته کلیک وکړم. لږ انتظار ورته کوم چې ما ته واتساپ پر خلاص شي. نو زه انتظار ورته کوم. نو ملګرو زه دلته راځم او زما واتساپ جوړ شو. په سیټینګ باندې کلیک کوم. دلته راځم. ملګرو تاسو ته ښکاري چې زما واتساپ نمبر جوړ شو په یونایټډ سټیټ نمبر باندې. تاسو خپله هم کتلی شئ ملګرو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د یونایټډ سټیټ نمبر یا د نورو هیوادونو نمبر نه په وړیا ډول په دې اپلیکیشن کې ترلاسه کړئ. او ملګرو په دې اپلیکیشن کې به د کوین د ترلاسه کولو طریقه او د اکاونټ جوړولو طریقه هم درته وښیم. نو دغه اپلیکیشن باندې موږ کلیک وکړو. کله مو چې په دې اپ باندې کلیک وکړو نو موږ ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. ملګرو اکاونټ جوړول ډېر اسان دي ملګرو. په دې ساین ان ګوګل باندې به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې د باندې کلیک وکړو تاسو ته خپل د موبایل ایمیلونه راځي. په یو ایمیل باندې به ورته کلیک وکړئ. نو هلته به کومې هغه چې دي پرمیشن چې دی به ورته الاو کړئ، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. نو مثلا زه ملګرو دلته په یو ایمیل باندې ورته کلیک کوم نو زما اکاونټ پکې جوړ شي او زما اکاونټ به راخلاص شي. نو ملګرو کله مو چې اکاونټ پکې جوړ کړو نو تاسو به اوس په دې کې پری کوین څنګه ترلاسه کوئ. ملګرو دلته په د سیټینګ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په د سیټینګ اپشن باندې ورته کلیک وکړو نو دلته ملګرو تاسو ته راځي ډیلی چیک ان، دا باندې به ورته کلیک وکړئ. دا باندې مو چې کله کلیک وکړو نو ملګرو دلته تاسو ته په لومړۍ ورځ 100 کوین درکوي، په دویمه ورځ 10 کوین، څلورمه ورځ 40 او پنځمه ورځ 50، شپږمه ورځ 80 کوین. دا مو چې کله هره ورځ به تاسو په هماغه ډیو باندې کلایم کوئ. هره ورځ تاسو دلته کلیک کوئ، تاسو ته به 100 کوین، 10 کوین او 40، 50، 80 پورې کوین درکوي هره ورځ. کله مو چې دغه 15 ورځې پوره شوې نو له هغې وروسته به تاسو ته هره ورځ 80 کوین درکوي. نو په تاسو په 8 ورځو کې تاسو کولی شئ چې دغه کوین پوره کړئ، 600 کوین یا 1200 کوین. نو دغه تاسو په 8 ورځو کې کلایم کولی شئ او تاسو باندې په دې باندې تاسو خارجي شمیره جوړولی شئ. نو دغه د کوین د ترلاسه کولو طریقه وه. نو ملګرو که دا ډول ویډیوګانو سره تاسو علاقه لرئ نو زموږ چینل ختما در سره سبسکرایب کړئ. نو تاسو ته موږ دا ډول سکیلز راوړو. ملګرو ښه وختونه او ښې شېبې درته غواړم.